شاهین افریدي حیرانوونکی ریکارډ جوړ کړ. السلام علیکم. د افغان کرکټ په درنو مینوالو، د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تیز بالر شاهین افریدي ستر ریکارډ جوړ کړ. هغه په انګلستان ویچالټي بلاست لوبه کې د همپشایر کرکټ کلب په استازیتوب په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي په مسلسل ډول وسوځول. شاهین افریدي دغه کارنامه د سکسس لوبډلې پر وړاندې جوړه کړه او ستر ریکارډ یې جوړ کړ. افریدي په 18 اوور کې په 4 پرلپسې بالونو باندې 4 پرلپسې وکټې واخیستې. سیالۍ سکسس لوبډلې وګټله او همپشایر لوبډلې ته یې حیرانوونکې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې شاهین افریدي داسې ورته ستره کارنامه ترسره کوي. نوموړي له دې وړاندې داسې کومه کارنامه ترسره کړې نه وه. د افغان کرکټ په د یوټیوب چینل ګرانو مینوالو، مننه چې ویډیو مو ولیدله. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ.